मेरा मन पसंद था वो क्या करूं बदल। السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه به تاسو په سټارټینګ کې د اورکوټ شاندې کلیپ هم کتلی وي د نیلم ګل هغه نیلم ګل سره چې دی نو فرح خان دی شاته ټول چې دی نو ډانسر دي خو په د یو په مخ باندې د منګوکور هغه تصویر لګېدلی دی هغه څوک ته نو دوستانو زه به تاسو سره د هغې هغه ډیټیل به په دې ویډیو کې شیر کوم چې هغه جینۍ چې کومه ده هغه هم د نیلم ګل ملګرې وه نو د هغې نوم چې دی نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې د هغې مکمل ډیټیل به تاسو سره شیر کوم دا چې دی نو مریم خان ده او مریم خان سره چې دی نو نیلم ګل د منګکور هغه تصویر ځکه دې دپاره یې لګولی دی د مریم خان چې کوم کرتوتونه دي کارنامې دي هغه د منګکورو په شانتې دي نو دوستانو تاسو به سوچ کوئ هغه څنګه د منګکورو په شانتې دي نو دا نیلم ګل ولې ولګولو نیلم ګل دې دپاره لګولی دی چې مریم خان اول د نیلم ګل سره وه او بیا فاطمه ګل سره شوه نو دا نیلم ګل خبرې ټول چې څنګه خبرې نیلم ګل مریم سره کړي دي ټک په ټک هغه خبرې هغې چې دی نو فاطمه ګل ته کړي دي نو خامخا نن سبا چې دی نو چا نه پټه خبره نه ده یو سره به خبره کوي نو مختي ته به رسي او دا خبره ما فلانکي کس سره کړې وه نو ده زما شکایت لګولی یا زما چغلي خوړلې ده نو هغه خبره ورته ورسېږي نو دوستانو دا کار هم چې دی نو نیلم ګل سره شوی دی دې چې کومې خبرې مریم سره کړي مریم هغه خبرې فاطمه ته کړي دي او بیا فاطمه نه چې دی نو معلومات شوي دي مریم ته آیا نیلم ګل مریم ته چې کومې خبرې کړي هغه ټول بیا نیلم ګل ته معلوم شو چې دا خبرې ما چې دی نو مریم سره کړي او مریم زما دا خبرې چې دی نو فاطمه ګل ته ویلي دي نو دې دپاره دوستانو نیلم ګل چې دی نو هغې د مریم په تصویر باندې د منګکورې هغه تصویر لګولی دی دا مین وجه ده دا مین خبره ده نو په دې وجه باندې چې دی نو نیلم ګل مریم نه خفه شوې ده نو بس دوستانو دا نوی اپډیټ ما خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ماره څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لویه له پامان والسلام